د لغمان کروندګر د خپلو حاصلاتو لپاره د سړو او مناسب بازار غوښتنه کوي. بزګران د تازه سبزیجاتو له ټیټو بیو د مناسب بازار له نشتوالي شکایت کوي او وایي ډېر کله تازه سبزیجات د بازار د نشتون له امله په کور پاتې کیږي. لغمان د هیواد یو له هغو ولایتونو څخه دی چې د بزګرانو د لاسي خوړیو حاصلات د دې ولایت سربیره بېلابېلو ولایتونو ته رسیږي. خو سږ کال یې کروندګر له حاصلاتو راضي نه دي. دوی وایي له هر فصل سره شوي خواري د مناسبو بازارونو د نشتون له امله د اوبو قیمت هم نه لري. او د بل ملک نه مال راځي، زموږ مال چې دی هغه نه لري، پیسې نه کوي، یا په 40 یا په 50 دېرش دغسې دي. کوم مصرف چې موږ کړی هغه نه پوره کوي. او دا چې له بل بهر نه ملک نه چې هغه نشي مال بند نشي، د موږ ترکاري پیسې نه کوي. د دوی په خبره د با کیفیته درملو او اصلاح شوو تخمونو نشتوالی او د کیمیاوي سرو لوړې بیې هغه ستونزې دي چې له امله د دوی حاصلات کم رنګه دي. دوی همدا ډول د خپلو حاصلاتو لپاره د سړو خونو غوښتنه کوي. دا خواهش کوو چې موږ سره د اصلاح شوي تخم کومکونه وکړي، اصلاح شوي دغه پاروګانو کومکونه وکړي، داسې یو زمینه موږ ته مساعده کړي چې د موږ د فصلونه دغه ارزښت پیدا کړي، سړې خونې موږ ته جوړې کړي، دغه سهولتونه موږ ته برابر کړي. موږ خو دهقان خو غرق ده. که څه هم د پخوا په پرتله په ختیځ کې د شنو خونو شمېر زیات شوی، خو په ورته مهال غوښتنې کېږي چې د طالبان حکومت او ملي سوداګر دي د سړو خونو جوړولو لپاره هم هڅې وکړي، تر څو پکې د اړتیا وړ ترکاري او میوه خوندي او د اړتیا پر مهال بازار ته عرضه سي. اوس مهال په غیر موسمي وخت کې په زیاته کچه میوه او ترکاري له ګاونډي ایران او پاکستان هیوادونو افغانستان ته واردېږي.